د شکریه بارکزی او ذبیح الله مجاهد جنجالي بحث او د افراسیاب خټک خبرګون دا چې بارکزی طالبانو ته څه پیغور ورکړی جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا مشهور ملتپال سیاستوال او د ملي جمهوري غورځنګ مشر لارښود افراسیاب خټک د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد او مشهور افغان سیاستوالې شکریه بارکزی وروستي ناندریز بحث ته خبرګون وښود. ښاغلي خټک پر خپل ټویټر باندې د دغه بحث له شریکولو سره ولیکل د طالبانو ویان د شکریه بارکزی له ځان باورۍ پوهې او هیجانوونکي بیان سره د پرتلې وړ نه دی. د هغه په وینا په افغان پارلمان کې د میرمن بارکزی پیاوړو ویناو طالبان دومره ډار کړي وو چې څو ځله یې د هغې د وژلو هڅه وکړه. افراسیاب خټک افغان ښځینه رهبرانو ته د لا پیاوړتیا هیله ښودلې ده. د ذبیح الله مجاهد او شکریه بارکزی دغه ناندریز بحث چې په ویډیویي بڼه ازادي راډیو تنظیم کړی و او ملالۍ بشیر مخ ته وړلو په ټولنیزو رسنیو کې ډیرو غبرګونونو سره مخ شوی دی. په دې بحث کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړي ځل په داسې حال کې چې احساساتي شوی و د پاکستان سیاسي نظام یې غیر شرعي وباله. شکریه بارکزی په دې بحث کې طالب ویان ته د پیغور په بڼه وویل دا فکر مه کوئ چې افغانان ګواکې په تیرو 40 کلونو کې مسلمان شوي او تاسې له پاکستان نه راغلي به اوس دوی ته اسلام ورکوي. د دغې افغان سیاستوالې طالب ویان ته دا هم وویل چې ستاسې اصلي مرکز یعنی پاکستان ان هغه مهال چې ستاسې تحریک یې جوړاوه صدر اعظمه یې یوه ښځینه یعنی بېنظیر بوټو وه. پاکستان خپله څه ډول اسلام لري چې ستاسې په وسیله افغانان د اسلام په نوم د ژوند د ډیرو اساسي حقونو راګرځوي. شکریه بارکزی بیا وویل چې طالبانو ته د نړۍ شاوخوا 1 میلیارډ ټول مسلمانان نامسلمانه او یوازې ځانونه مسلمان ښکاري. درنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې را سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.